د امریکا او ایران ترمنځ سیاسي او پوځي کړکېچ یو ځل بیا زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو ویلي د امریکا پوځي بریدونه د ایران دفاعي وړتیا سخته کمزوره کړي او تهران دې ته اړ کړی چې د خپل اټومي پروګرام او د هرمز تنګي په اړه خبرو ته زیات چمتوالی وښیي. په مقابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي خبرداری ورکړی چې تهران د امریکا د هر ډول احتمالي پوځي اقدام په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو بشپړ چمتوالی لري. د ایران او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو ویلي چې د امریکا پوځي بریدونه ایران دې ته اړ کړ چې د خپل اټومي پروګرام او د هرمز تنګي په اړه خبرو ته لا ډیر چمتوالی وښیي. روبیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د امریکا بریدونه د ایران د دودیز پوځي وړتیا لویه برخه لکه سمندري ځواک، هوایي ځواک، د توغندیو دفاعي سیسټمونه، توغونکي او د وسلو د تولید تاسیسات له منځه وړي او د دغه هیواد دفاعي وړتیا یې سخته کمزوره کړې ده. Face the president like President Trump, which is someone that actually takes action. You know, they got used to زما په ان د ایران نظام تر اوسه د ولسمشر ټرمپ په څیر له داسې یو ولسمشر سره نه و مخ شوی. ایران د څو لسیزو راهیسې د تشو ګواښونو، ماتو شوو تړونونو او د جدي پایلو له نشتوالي سره عادت شوی و، خو ټرمپ بیل چلند غوره کړ. ټرمپ د دې مخه ونیوله چې ایران هغه دودیز پوځي ځواک جوړ کړي چې د خپلو اټومي هیلو د ساتنې لپاره یې اړتیا لرله. دې تګلارې د ایران پوځي وړتیا سخته کمزوره کړي او پر تهران د خبرو اترو لپاره فشار زیات کړی دی. په همدې حال کې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا د ایران پر ضد پوځي اقدام ته بشپړ چمتوالی درلود، خو د ایران او د منځني ختیځ د ځینو هیوادونو په غوښتنه یې دغه برید د یوې احتمالي هوکړې د فرصت لپاره وځنډاوه. ټرمپ په ټویټ سوشل لیکلي له دوی غوښتل شوي چې له برید څخه ډډه وکړي ځکه د یوې هوکړې چوکاټ منل شوی. د هغه په وینا په دې هوکړه کې د هرمز تنګي سمدستي پرانیستل او د ایران د اټومي ګواښ پای ته رسول شامل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي خبرداری ورکړی چې تهران د امریکا د هر ډول احتمالي پوځي اقدام پر وړاندې د قاطع ځواب ورکولو لپاره بشپړ چمتوالی لري. عراقچي دغه څرګندونې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په ټلویزیوني خبرو کې کړي دي. امریکایی‌ها نباید به دنیا القا بکنن که هر وقت اراده بکنن میتونن ما رو در محاصره دریایی قرار بدن. مگر از شهید سلیمانی تا سرلشکر عبداللهی ما نگفتن یا ما نفت میفروشیم، دیگران میفروشن، همه میفروشن، یا اگر ما نمیفروشیم هیچ کس دیگه نمیفروشه. دا په داسې حال کې چې د امریکای حکومت په منځني ختیځ کې میشتو خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د سیمې د روانو ترنګړتیاو له امله د وتلو په اړه غور وکړي او د بیړني حالت لپاره چمتوالی ولري. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کویت، مصر، بحرین، سعودي عربستان، قطر، اردن او متحده عربي اماراتو کې د امریکایي وګړي د الوتنو د لغوه کېدو، د هوایي حریم د تړل کېدو او د سفرونو د ګډوډۍ احتمال په پام کې ونیسي. دا خبرداری داسې مهال خپرېږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی او تهران خبرداری ورکړی که پرې برید وشي په سیمه کې به امریکایي اډې په نښه کړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد حکومت د مطبوعاتو په هنداره کې د پروګرام په دوام د اقتصاد، قانونو او پټرولیم، مالیې وزارت، ترانسپورت، د افغانستان بانک، کرنې، صنعت او سوداګرۍ وزارتونو لاسته راوړنې تشریح کړې. ښاغلي مجاهد وویل د افغانستان د روان مالي کال بودیجه د حکومتولۍ د چارو د پرمخ وړلو او د پرمختیايي پروژو د پلي کېدو لپاره کافي ده. هغه زیاته کړې چې اوس مهال حکومت د څه باندې 1,40,000 دولتي کارکونکو معاشونه ورکوي. نوموړي همداراز وویل د قانونو په برخه کې له 10 میلیارډ افغانیو څخه ډیره پانګونه شوې او د هیواد په ګمرکونو کې لسګونه پرمختیايي پروژې هم پلي شوې دي. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د حکومت د مطبوعاتو په هنداره کې په پروګرام کې وویل چې اسلامي امارت د بسپنې په برخه کې له کومې ستونزې سره مخ نه دی.
او اوسنۍ بودیجه د دولتي ادارو او د پراختیا پروژو د پلي کولو لپاره کافي ده. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دا مهال له 1.4 میلیون زیات دولتي کارکونکو ته مشور کوي. این استراتژی دارای 3 رکن و 15 برنامه دارای اولویت‌ها بوده که برای تحقق اهداف انکشافی کشور مانند حکومتداری خوب و حاکمیت قانون، امنیت و نظم عامه و توسعه اقتصادی و اجتماعی ترتیب شده. د اسلامي امارت ویاند ویلي چې د مالیې وزارت د سوداګرو لپاره د لازیاتو اسانتیاو د برابرولو او د ګمرکي طرز العملونو د ښه والي په موخه د هیواد په ګمرکونو کې لسګونه پراختیايي پروژې پلي کړې دي. نوموړي ټینګار وکړ چې سږکال د هیواد د لویو ګمرکي دفترونو فعالیتونه 24 ساعته تنظیم شوي او په ټول هیواد کې د ګمرکونو څارنه په دوامداره توګه ترسره کیږي. همچنان طی همین مدت به مشکلات تاجران به اسرع وقت رسیدگی شده. از امور گمرکات کشور به صورت مداوم نظارت به عمل آمده و در بخش ساده سازی پروسه‌های گمرکی تلاش‌های مثمر انجام شده و نیز در شاهراهای کشور از قاچاق اموال تا حد ممکن جلوگیری به عمل آمده است. ښاغلی مجاهد د حکومت د مطبوعاتو په هنداره کې په غونډه کې دا حاملان وکړ چې په لویو او کوچنیو قانونو پروژو کې له 10 میلیارډ افغانیو ډېره پانګونه شوې ده او زیاته کړه چې د قانون او پټرولیم وزارت متخصصو ټیمونو د هیواد په 28 ولایتونو کې 45 نوي قانونه په نښه او راجستر کړي دي. د اسلامي امارت د ویان پر وینا د تیر کال لاسلیک شویو قانونونو قراردادونو په پایله کې له 250 سره زیات خلکو ته مستقیم او غیر مستقیم کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. په 1440 ملي قمري کال کې د سرو زرو، مرمرو، نفټایټو، کرومایټو، د ډبرو سکرو، مالګې، اوسپنې، سرب، جست، پولیمیتال، فلورایډ، ګچ، ګرانیټ او رخامو د انکشاف او استخراج ګڼ شمېر قراردادونه لاسلیک شوي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد دا هم ویل چې د افغانستان د سوداګرۍ ټول ارزښت د تیر کال له 14.4 میلیارډ ډالرو څخه سږکال 14.901 میلیارډ ډالرو ته لوړ شوی دی. 15 کلن مالیاتي معافیت سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول، د انجینرانو لپاره د 2 کلنې ویزې ورکول او په نوي کابل شهر کې د ځمکې ویش هم صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د سوداګرو د اسانتیا لپاره کار اخیستل شوی اقدامات دي. د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت په کابل کې دغه وزارت د مسؤلینو همکارو بنسټونو د استازو او رسنیو په ګډون یو غونډه جوړه کړه. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو په دې غونډه کې د مور شیدې د نوي زیږیدلي ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او بشپړه غذا وبلله او د شیدو ورکولو د دود د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکړ. هغوی وویل د ژوند په لومړنیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو د ماشوم تغذیه، د ماشومانو په سالمه وده، د بدن معافیتي سیستم په پیاوړتیا او د بیلابیلو ناروغیو د خطر په کمولو کې مهم رول. د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د مور د شیدو ورکولو د نړیوالې اونۍ په مناسبت په کابل کې یوه غونډه د وزارت چارواکو د همکارو ادارو استازو رسنیو په ګډون ترسره کړه. په غونډه کې د عامه روغتیا وزارت چارواکو د مور شیدې د ماشومان لپاره د تغذیې غوره او بشپړ سرچینه وبلله او ماشومانو ته د مور شیدې په ورکولو باندې ټینګار وکړ. دوی ویل چې د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور شیدې ورکول د ماشومانو په سالمه ودې، د معافیت سیستم پیاوړتیا او د ناروغیو ګواښ کمولو کې مهم رول لوبوي. د عامه روغتیا وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال عبدالولي حقانی د مور په شیدو تغذیې په اړه د پوهاوي په غونډه کې ویل چې د مور په شیدو تغذیه د شپږو میاشتو څخه کم عمر ماشومانو لپاره غوره او بشپړه تغذیه ده او د سالمې ودې او د دوی د معافیت سیستم پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. د مور شیدې یوازې خوړل نه دي بلکې د ماشوم لپاره د ژوند لومړنی او بشپړ نعمت، طبعي واکسین، روغتیايي ساتونکی او د مور او ماشوم ترمنځ د مینې، عاطفې او باور تر ټولو قوي اړیکه ده. د ژوند په لومړنیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور شیدې ماشوم ته ټول هغه غذایي مواد، ویټامینونه، منرالونه او دفاعي ځواک برابروي. د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر حیدر خان حیدر په دې غونډه کې ویل چې په ټول هیواد کې باید د وقایوي تدابیر پیاوړتیا وشي ترڅو ټولنه د ساري ناروغیو څخه وژغورل شي. دغه شیدې د مور ماشوم ته ورکول د ډېرو لویو امراضو نه موږ مخنیوی کولی شو. که چېرته په لومړنیو وختونو کې
کله چې یو ماشوم دنیا ته راځي او د مور په شیدو باندې په اول ساعت کې تغذیه شي د ډېرو مرضونو نه موږ وقایه کولی شو. په ټوله نړۍ کې ډېری میندې او کورنۍ لا هم هغو خدماتو او پروګرامونو ته لاسرسی نه لري چې د مور په شیدو تغذیه اسانه کوي او ملاتړ یې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په دې مناسبت وویل چې د مور د شیدو ورکولو د نړیوالې اونۍ په لړ کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یونیسف له هیوادونو غوښتي چې د مور شیدو ورکولو ملاتړ وکړي او روغتیا سیستمونه پیاوړي کړي ترڅو هر ماشوم روغ ژوند وکړي.